نو تاسو ته پته ده چې د مولانا عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه قبر چې کوم دی هغه په ملتان کې دی وسره د هغې د خاندان چې څومره دی زامن هغه ورسره هم هلته کور والا هغه هم هلته کې ښخ دي. نو بله ورځ چې کله دا باران ډېر زیات شو نو د هغې د زوی د مشر زوی قبر چې کوم دی دا ابو معاویه ابو ذر بخاری رحمت الله علیه دا هغه قبر چې دی نو هغه بالکل په هغې کې مکمل کېناسته هغه اوبو سره او لحد چې کوم دی نو هغه مات شو چې لحد کله مات شو او ډومبې کم خلک ورورسېدل ویې کتل نو د هغې نه بیا هغې ویډیو هم کړې ده هغه ویډیو چې کوم ده نو هغه ډېره زیاته پرې سوشل میډیا باندې بیا وایرل شوې وه نو د هغې هغه کفن چې کوم دی هغه مکمل تک سپین دی بالکل داسې پروت دی لکه یو سړی چې په دقه ټایم کې چاته کفن واغوندي او د هغه دننه هغه جسم چې دی چا چې هغه ټایم کې زیارت کړی لیدلی دی نو هغه جسم یې مکمل صحیح سلامت پروت دی نو ځکه خو راولې داسې سلامت او صحیح پروت دی او تاسو ته پته ده د مرګ څونه وخت شو د ده مرګ په اکتوبر 1995 کې دا وفات شوی دی تقریبا 29 سال په ده باندې دننه په ځمکه کې تیر شو او مکمل صحیح سلامت پکې پروت دی چې دومره داسې دی وي لکه بالکل داسې و چې بالکل دی چا اوس یا دی وفات شوی دی اوس ورته چا کفن دفن کړی دی او لا یې ښخ کړی هم نه دی وي داسې سلامت په هغه خپل قبر کې پروت و. نو رحمان بابا خو ځکه فرمایل کنه رحمان بابا فرمایي چې سلامت په د لحد خاورو کې پروت وي چا چې ځان که سلامت په دې دنیا دا ولې تاسو ته پته ده د هغه د مرګ په وخت کې عجیبه کیفیت و کله چې د مولانا عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه دا مشر زوی ابو معاویه ابو ذر بخاري رحمت الله علیه وفات کېده نو څوک چې هغه ټایم کې موجود و هغه ټایم کې وایي چې کله د ده د اخري 3 سلګۍ وتې ده جسم نه روح قبض کېده نو د ده په خوله باندې 3 الفاظ راغله الله 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 دا 3 الفاظ په خوله باندې راغله او د روح الله قبض کو او دا غ زندگی چې وګوره ټوله د ختم نبوت په دفاع کې تیره شوې ده دا غ د زندگی چې کومه ده دا د صحابه په دفاع کې تیره شوې ده دا غ د دهریانو خلاف د دهریت خلاف دا غ د زندگی تیره شوې ده څومره چې شیعاګان دي د دې خلاف تحریکونه چلولي دي څومره چې قادیانان دي د هغې خلاف تحریکونه چلولي دي او حتی چې اخره کې فالج ورته وشو د هغې باوجود به هم هغه په کونټۍ باندې او په اعصاب باندې به ګرځېده خو هغه خپل تحریک چې دی نو هغه کمزوري کړی نه او تر اخري سلګۍ پورې د ختم نبوت دفاع یې کوله او د پلار هغه میشن چې ورته کم میلاو شوی هغه میشن هغه سر ته ورسو او نن هم په پاکستان کې چې دی د 1974 چې کوم د دې قادیانانو خلاف آئین کې دا شکونه اچول کېدل او آئین جوړېده او دي کافران هغه ټایم کې تسلیمېدل چې دا کافران دي نو هغه ټایم کې په دې کې ډېر زیات کردار داغو نو د دې د وجې نه 29 سال بعد که د هغه قبر او مولانا حسن صاحب حفظه الله فرمایي که نه چې زمونږ د حقانیت دلایل الله بار بار د خلکو ته ورکوي چې مونږ په حق مانیو زمونږ د بزرګانو قبرونه په څه وجه باندې الله کولو کړه د هغې مړي د خلکو ولیدل دا زمونږ د دیوبند علما دیوبند د حقانیت نښه ده چې بار بار الله د خلکو ته ښیي.